بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې د په وړ پروګرام کې تاسو ته د پیشنهاد د لیکلو طریقه ښیم چې په څه ډول پیشنهاد لیکل کیږي. لومړی راځو د پیشنهاد تعریف ته. پیشنهاد وایي څه ته؟ پیشنهاد یو رسمي سند دی چې د ټیټو ادارو څخه لوړو مقاماتو ته د غوښتنې په خاطر لیږل کیږي. مثال اجناسو ضرورت وي یا شیانو ضرورت وي، نو د هغې غوښتنې په خاطر چې دی لوړو مقاماتو ته لیږل کیږي، تر څو چې د لوړ مقامات هغه کومه غوښتنه چې تاسې کړې ده هغه تاسې ته درکړي او احکام په ورکړي. نو پیشنهاد چې دی دوه برخې لري. یو پیشنهاد یا وړاندیز برخه ده چې تاسې پکې خپل وړاندیز لیکئ، او دویم احکام دي چې هغه لوړ مقامات ورباندې حکم ورکوي. راځو د دې تاسې د ګورئ اوس فعلا راځو نوی ډاکومنټ به واخلو. اوس یې د جوړولو طریقه تاسې ته ښیم. دې نه وروسته به تاسې راشئ انزرټ ته او دلته شیپ ته به راځئ. شیپ کې چې دی ټکس باکس به راواخلئ، دا به ډرا کړئ. کله مو چې ډرا کړه، د ډرا نه وروسته به راشئ، د دې به دا سایز چې دی دا به 18 انتخاب کړئ. سنټر کې به واخلئ، او که چیرې تاسو سره د فنټ سټایل موجود وي نو فنټ سټایل ورباندې اپلای کړئ. مثال ما سره دی د پښتو رشاد په نوم، زه غواړم په دې باندې لیکل وکړم. او راځو دغه کم بارډر چې دی آوټلاین دا یې ختمو. شیپ آوټلاین ته به راشو، دې ځای نه به نو آوټلاین کړو، کلیک کوئ. اوس راځو دلته چې دی لیکو. لومړی به څه ولیکو؟ مثال لیکو چې د پوهنې وزارت د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست د بهسودو پوهنې امریت. او دلته به ولیکو چې لږ به دا ټکس باکس راښکته کړو، د هډې لیسه. دا مو ولیکه. دا به سلیکټ کړو. سلیکشن نه وروسته چې دا کم اندازه سایز دی دا به یې لږ کم کړو. هم ته راځو او دلته به راشو، دا ریموف سپیس افټر پاراګراف به لرې کوتني، او د دې دا سایز چې کوم دی دا به داسې ور کم کړو. دا به دلته سم په دې منځ کې دلته کېږدو. اوس به راشو، دا همدې زه یو کاپي اخلم، کاپي او پیسټ. ګورئ دا مو راوړه دلته یږدو، دې کې اوس لوګو راوړو. دا به دلته داسې کېږدو، کوچنی به یې کړو، او د کنټرول ای سره به یې سلیکټ کړو، ټکس به ترې ختم کړو. اوس راځو فارمټ ته. د دې فارمټ کې چې دی شیپ فیل ته راځو او پکچر ته راځو، دې کې لوګو اچو. فرام فایل به کلیک وکړئ. دې ځای نه راځو، مثال د معرف لوګو چې کوم ده دا پکې اچو. دې ځای نه دا سایز به لږ داسې کوچنی کړو، او دا به راوړو دې ساحه کې به یې کېږدو. د همدې چې دی کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ اخلو او راوړو دلته ږدو. دلته مو چې کېښوده، اوس راځو شیپ فیل ته، دا هم چینجو لوګو ورته د امارت چې کومه لوګو ده دا راوړو. انزرټ دا مو راوړه. اوس راځو د همدې یو بل ډوپلیکیټ زه اخلم، ډوپلیکیټ مو واخیسته. راځو دلته یږدو، دغه کم ټکس چې دی دا به تنې ختم کړو. دلته به ولیکو چې ګڼه. ګڼه مو ولیکله، او دلته به یو خط ورکوئ د ګڼې لپاره داسې. د دې دا سایز هم داسې کوچنی کوئ، او دا به راوړئ دلته به یې کېږدئ. د دې به ډوپلیکیټ واخلو کنټرول ډي سره، دلته به یې کېږدو، او اوس به دا کنټرول ای سره سلیکټ کړو. دلته به ولیکو چې تاریخ، سپیس به ورکړو، سلیش به ورکړو، بیا به سپیس ورکړو، سلیش به ورکړو. د دې دواړو چې دی دا سایز لږ کمو، سلیکټ مو کړو. دا به هم 14 کړو. د دې چې سایز کم دی دا به هم 14 کړو. اوس راځو دې دپاره چې دی انزرټ ته. انزرټ کې ټیبل راخلو، او دا ټیبل چې دی دا به لږ لاندې راوړو. دا به کنټرول زیډ کړو، دا به انټر کړو داسې. او اوس به ټیبل راواخلو. ټیبل مو چې راواخیسته،
ټیبل به هم تاسې انزرټ ته راشئ هم ته سایز به د دې 14 کوي او لیکل به سنټر کې واخلئ او دلته چې دی لیکلو سټایل چې کوم دی دا به فنټ سټایل پښتو رشاد واخلو دلته به دا هم سنټر کې کو او سایز به 13 کو 14 کو د دې به هم سنټر کې واخلو او سایز به 14 کو دلته لیکو پیشنهاد یا وړاندیز ځینې خلک لیکي پیشنهاد او ځینې چې دی وړاندیز لیکي او دلته لیکو احکام دوه برخې لري احکام اوس به راشو دا به لاندې داسې راوړو پراخه به یې کړو او که غواړئ د لیفټ او رایټ ته یې لږ پراخوئ هم کولی شئ داسې لږ پراخه کړئ دې سایډ ته اوس راځو دې کې چې دی لیکل کوو د رایټ سایډ نه مثال لیکو چې د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست محترم مقام ته دا مو ولیکه اوس به دلته ولیکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دا به لږ دې خوا لیفټ سایډ ته ویسو اوس به خپله غوښتنه چې کوم ده دا به ولیکو محترمه د هډې لیسا لاندې اجناسو ته ضرورت لري دلته به یو بولیټ ورکړو داسې مثال غواړم دا بولیټ ورکړو او دا به رایټ سایډ ته به داسې لیکل کوو مثال لیکو فرضاً قرطاسیه ته ضرورت لري فرضاً 12 جلده ترقی تعلیم ته همدارنګه 12 جلده د زده کوونکو د حاضرۍ کتابونه او همدارنګه مثال 8 دانې سترنجۍ او 7 دانې تورې تختې دا به ولیکل اوس به بیک سپیس و بیرته به لږ شاته لاړ شو ولیکو چې څرنګه چې لازم ګڼئ اړونده مرجع ته به هدایت وکړئ ترڅو د نوموړې لیسې مشکلات حل او رفع شي دا مو چې ولیکو اوس به لږ لاندې راشئ او کنټرول ای به ووهئ یا دې ځای نه سنټر ووهئ دلته لیکئ مثال چې په درنښت ولیکه دلته اوس مثال د مدیر لیکئ فرضاً زه لیکم چې حضرت بلال حقیار د هډې لیسې مدیر نو په دې ډول تاسې کولی شئ چې څه وکئ پیشنهاد جوړ کړئ برابره کړئ دا به راوړو دلته به یې کېږدو او همدارنګه چې دی دا به راوړو دلته به یې کېږدو چې لږ منظم راشي نو په دې ډول چې دی په ښي طرف کې چې دی پیشنهاد یا وړاندیز لیکل وي او په چپ طرف کې چې دی بیا احکام ورکوي نو کله چې دا پرنټ پریویو ته راشو ګورئ زموږ پیشنهاد چې دی تیار شو نو چې تاسې څه ته ضرورت لري یا کومه اداره وي په دغه طریقې سره کولی شئ چې پیشنهاد ولیکئ او خپل لوړ مقام ته یې ولګئ تر څو چې ستاسې غوښتنه وي هغه درته پوره کېږي